دا اردوغان دوکه له افغانانو سره افغانان چې څومره پر اردوغان نازېدل هغسې ونشو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. رجب طیب اردوغان ترکیې ته مو د 143,000 کډوالو د راتګ مخه ډپ کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سږني کال له لومړیو څخه یې دغه هېواد ته د 143,000 کډوالو مخه نیولې ده. د انادولي خبري اژانس لیکلي دي چې ترکیې سږ کال 15,000 کډوال له دغه هېواده شړلي دي. د دغه راپور له مخې په ترکیې کې د شاوخوا 4 میلیونه سوریې کډوالو شتون دغلته د کډوالو غوښنه شمېره ده چې د څو کالو راهیسې اوسېږي. د ترکیې ولسمشر چې د پوځي فارغ التحصیلانو یوې غونډې ته یې وینا کوله وویل د سوریې په شمال کې د دایمي استوګنځایونو په جوړولو سره به کډوال په عزت، امنیت او خپله خوښه هلته ستنېږي. ترکیه چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تګ ټولې لارې پر همدغه هیواد سپرې دي، د ګڼو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی دی. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ګڼو افغان کډوالو بهیر هم د دغه هیواد پر لوري ورمات شو چې ورسره هم مهاله ترکیې د دغو کډوالو د ایستلو او شړلو چارې چټکې کړې. په تېرو څو میاشتو کې سلګونه افغان کډوال له دغه هیواده بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې